امام اعظم ابو حنیفه نیمن د ثابت زوی و چې نیکه د کابل په اوپیان یعنی پروان کښې اوسېدی او له نن څخه 1400 کاله مخکې په 699 زیز یا عیسوي کال په کوپه کښې وزېږېدی. ابو حنیفه نیمن د اهل سنت او جماعت له 4 امامانو څخه یو ستر امام او د اسلام نامتو تشریعي یعنی حنیفي مذهب بنسټ ایښودونکی و چې دا مذهب تر اوسه پورې د ده په نامه یادیږي او په دنیا کښې تر نیمو زیات مسلمانان په همدې مذهب دي. امام اعظم په 967 زیز یا عیسوي کال د بغداد په زندان کښې مړ سو او د بغداد د عسکر مهدي د خزرانیه په هدیره کښې ښخ سو. د امام اعظم د بندیتوب سبب دا و چې امیر المؤمنین خلیفه منصور وغوښت او د قضا د منصب ست یې ورته وکړ، خو امام اعظم ونه منله او خلیفه ورته وویل چې په خدای مې دي قسم وي چې دا کار به کوې او امام اعظم ورغبرګه کړله چې په خدای مې دي ژو لوړ او سوګن وي که دا کار وکړم. خلیفه بیا خپل قسم تکرار کړ او امام اعظم هم خپل ژو لوړ او سوګن تکرار کړ او ویې ویل چې زه د قضا اهلیت نه لرم. په دې وخت کې د یوسف زوی ربیع حاجت ورته وویل چې نه اورې چې امیر المؤمنین قسم واخیست. امام اعظم ورته وویل چې امیر المؤمنین د ژو او سوګن د کفارې په ورکولو کښې تر ما غښتلی دی. بیا امیر المؤمنین مشاجره ورسره شروع کړله او امام اعظم ورته وویل چې له خدایه وویرېږه او ما په خپله امردارۍ کښې مشري کوه. یو څوک چې د رضا په حالت کښې د اعتماد وړ نه وي نو د غضب په حال کښې به څنګه د اعتماد وړ ګرځېدلی شي. بیا امیر المؤمنین حکم وکړ او امام اعظم یې په زندان کښې واچاوه. دا و د امام اعظم په باره کښې لنډه پیژندګلوي او ډېره مننه.